لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. پر میقات یا د میقات دننه اوسیدونکي که د حج په نیت بې له احرامه حرم ته داخل شي. شپږویشتمه پوښتنه: هغه څوک چې په میقات کې یا د میقات څخه د حرم وخواته اوسیږي که د حج په نیت بې له احرامه حرم ته داخل شي او بیا په حرم کې د حج احرام وتړي، دم پر لازمیږي که نه؟ او کله چې عرفات ته ولاړ شي او هلته تلبیه ووایي، د هغه لازم شوي دم څخه خلاصیږي او که نه؟ ځواب: د میقات اوسیدونکي یا د میقات څخه د حرم خواته اوسیدونکي چې د حج په نیت بې له احرامه حرم ته داخل شي، دم پې لازمیږي او په عرفات کې په تلبیه ویلو سره د هغه لازم شوي دم څخه خلاصیږي. لبیک اللهم لبیک.